خواست کومه د لومړۍ وینا دپاره د NDM مرکزی رهنما لوی پوهان او زموږ د تیر سیشن صدر قدرمن افراسیاب خټک صاحب ته چې هغه راسي خپله وینا واوروي. قدرمن افراسیاب خټک صاحب حیدر مومند چې چیر دی هغه د سټیج ته راشي. قومي جرګې د دې سیشن محترم صدر صاحب په حال کې ناستو ډېرو قدرمنو درنو مشرانو عزیزانو دوستانو خویندو تر ټولو لومړی زه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قیادت حضرت امام خان اجتي صاحب زه له کومې مننه کوم او مبارکي ورته وایم چې داسې درانه نماینده او ډېر یعنې د لوی کیفیت جرګه په بنو کې تاریخي بنو کې جوړه شوه. زه ویلی شم چې دې جرګې باره کې د 2 ورځو باره کې چې 2 ورځې کوم بحث وشو زه ویلی شم چې دا جرګه یو تاریخي ضرورت و. یو خو سړی غونډې کوي خپلې خوښې مطابق، یو دا ده چې تاریخي ضرورت و. دا بحث چې تاسو واورېدو دا 2 ورځې نو ډېر بډایي ډېرې باکیفیته خبرې پکې وشوې. عزیزانو زه په دې خبره هم خوشحاله یم چې دې کې د پښتنو د هرې سیمې خلک شته او زه دا عرض کول غواړم چې کله چې سلطنتونه جوړېدو خبره وه چې موږ بادشاهیانې جوړولې نو دا بر افغان کړي دي. سلطنت جوړولو کار چې دی دا بر افغان کړی دی، که هغه په دهلي کې و لودي غلجي او که هغه په ایران کې و میرویس خان اولاد یا که په افغانستان کې و د احمدشاه ابدالي، دا کار بر افغان کړی دی. خو د تحریکونو جوړولو کار چې دی دا زیاتره اکثریت موارد چې دا په لر افغان کې شوی دی، کوزو پښتنو کې شوی دی. که هغه پیر روښانو، که هغه خوشحال خان خټکو، که هغه باچا خان خان شهید او زموږ نور مشرانو چې شلمې پیړۍ کې مبارزه کړې ده، نو دا یو قسم ته دا جرګه زه په دې لحاظ هرکلی کوم چې دا د هغې روایت چې کوم د کوزې پښتونخوا وظیفه ده، فرض دی، ملي فرض دی د پښتنو، دا د هغې په روایت مطابق جوړیږي. او جرګو ته کم نه دی لیدل پکار. جرګو نتیجې کله کله ډېرې مؤثرې ضرب نه وي، لیکن جرګه داسې عنعنه ده زموږ چې تاسو وګورئ چې کندهار کې په 1940 کې سرخ کوتل کې جرګه کښېناسته او افغانستان جوړ شو. نو جرګې زموږ داسې انسټیټیوشن دی، اداره ده چې کم ورته لیدل پکار نه دی. داسې زه به عرض کول غواړم چې دې جرګې کې بل کیفیت خبره دا ده چې دلته زموږ خویندې میندې ناستې دي او زموږ د وطن ښځې د هغې نمایندګان ناستې دي او ډېره ښه خبره دا ده، جمهوري خبره دا ده چې دلته خبرې کېږي، خبرې په خبرو خلاصېږي. هر چا خپل خیال دی، مګر موقع پکار ده چې هر څوک خپله خبره وکړي او یو مفاهمت خبرو په ذریعه پیدا کړي، دلیل په ذریعه پیدا کړي. نو دا لویه خبره ده او دا هم زه عرض کول غواړم چې افغانستان کې چې د اعلی حضرت ظاهر شاه په وخت کې چې 1963 کې آئین جوړېدو نو په دې آئین دپاره چې لویه جرګه راغلې وه په دې کې هم ښځې موجودې وې. هغه آئین چې په 4 شپېته کې نافذ شو
نو افغانستان کې بیا چې څومره جرګه کیږي لوی جرګې کیږي یوه لویه جرګه هم بغیر د ښځو د ګډون نه کیږي لہذا دا خبره هم کول چې دا د پښتنو عنعنې کې نه ده دا صحیح سمه نه ده خو بهرحال دې باره کې هم هر چا خپل نظر دی خو خبرې کیدی شي او نن جرګې کې زه خوشحاله یم چې په جمهوري توګه هر چا خپله خبره وکړه او بیا دې ته هم خوشحاله یم چې دلته کې تاسو د نن چې کوم بحث واورېدو دې ځوانانو خصوصا چې دوی کومې خبرې وکړې تاسو ولیدل چې څومره زبردست خبرې وکړې او څومره موږ سره وسایل دي په څومره رڼا واچوله او زه خوشحاله یم چې ځوانان جرګه کې ناست دي نو دې ځوانانو دپاره زده کړې موقع وه نو په دې لحاظ هم د دې جرګې ستاینه کوم زه خبرې ډېرې نه اوږدوم د جرګې چې کوم قیمتي وخت دی هغه ماته احساس دی او زه غواړم چې د جرګې موضوع چې ده په هغې خبرې وکړم هغې نه بهر خبرې نه کوم اوله خبره دا ده چې زموږ لویه مسله دا ده چې د موږ وطن چې دی په لوی لوبه کې چې په 19مې پېړۍ کې شروع شوی و زموږ وطن ټوټې شوی دی نو چې لوښی مات شي نو په هغه کې چې کوم شی پروت وي هغه محفوظ نه وي زموږ وطن لوښی مات شوی دی او هغې نه وروستو تاسو ولیدل چې موږ په څو ټوټو تقسیم شوي یو او تاسو وګورئ چې افغانستان خپلو مسلو سره مخامخ دی او دلته کې موږ په 3 ټوټو کې یو اوس 2 کې یو خو 2 ټوټې داسې حالت کې دي چې ډېر مشکل حالت کې دي نو دې کې زما په یقین د ملي وحدت خبره ډېره مهمه خبره ده او دا د زموږ د وطن د لوښي د جوړېدو سره تعلق لري نو هغې ته باید چې ډېره بنیادي توجه وکړو بله خبره ده چې پاکستان ریاست چې جوړ شوی دی دې سره زموږ رشته چې ده دا هم ډېر دې باندې ډېرې خبرې شوي دي زه په هغې نه تلل غواړم صرف دومره عرض کول غواړم چې زموږ مشرانو که هغه باچا خان او که خان شهید او که ولی خان او که وروستو اوس مشران زموږ دي دوی ټولو وویل چې موږ وفاقي جمهوري پاکستان منو او وفاقي جمهوري آئین سره یې ملګرتیا کړې ده نو د دې بحث کې به نه ځو چې دا آئین موږ یې منو یا نه منو خبره ده چې موږ خو منلی دی خو سوال دا چې د دې ملک حاکمان یې مني که نه مني آئین داسې نه شي کېدی چې موږ به یې منو هغوی به یې نه مني نو مشکل دا دی چې پاکستان کې اوس آئیني حکمرانی نشته دی پاکستان کې یو غیر اعلانیه مارشلا ده جنرالانو بادشاهي ده جنرال شاهي ده نو دې کې دا ده چې پارلیمان د 2 پیسو شوی دی دا نن چې کوم بحث دلته په دې جرګه کې وشو داسې بحث په پارلیمان کې نن سبا نه شي کېدی پاکستان پارلیمان حالت ډېر خراب شوی دی که هغه قومي اسمبلی سینیټ دی که هغه صوبایي اسمبلی دی نو پاکستان کې دا حالت ته رسېدلی دی چې آئین نشته قانون نشته نظام نشته چې نشته دی نو په هغه صورت کې بیا ما د ملګرو ته اوس خبره کوله چې زه د بنګالیانو تاریخ ما په غور سره ویلی دی دوی په 47 کې پاکستان جوړ کړو او پاکستان بنګالیانو جوړ کړی دی دا غلطې خبرې چې پاکستان دلته کې فلانکي جوړ کړو پاکستان بنګالیانو جوړ کړو هلته اکثریت و 47 نه تر 80 کال پورې 14 کاله هغوی ژړا فریادونه وکړو چې موږ سره زیاتی روان دی موږ سره ظلم روان دی 80 کال نه پس هغوی په دې نتیجې ورسېدو چې په فریاد نه کیږي هغوی خپل 6 نقطې جوړې کړي 1 2 3 4 5 6 هغوی وایي چې دا د موږ مطالبې دي هغوی وایي چې نه موږ تاسو سره دښمني کوو نه تاسو سره عشق کوو دې مطالبه په بنیاد تاسو سره خبرې کوو موږ په کار دا چې وخت راغلی دی چې داسې خبرې خپلې راڅرګندې کړو د پښتنو په پاکستان کې د اوسېدو بنیاد ووایو چې دا خبرې دي دا زموږ پروګرام دی که منئ روڼه مو یې ملک مو دی هر شی منو او که نه منئ نو بیا یاد وساتئ چې په زور کلي نه کیږي او بیا یاد وساتئ چې که تاسو موږ سره د مملکت خبره کوئ مملکت خبره کوو خو که د مملکت خبره نه کوئ او دا باید چې موږ دې نه پس دی ته یو نوټس ورکړو چې تاسو که مملکت خبره نه کوئ نو بیا تاسو استعمار یئ استعمار په زور څه موده پاتې کېدی شي انګریزان دلته وو انګریزان موږ په یوه ورځ کې نه دي ایستلي خو انګریزان بیا استعمارو بیا ختمیږي استعمار پاتې کېږي نه نو دا دې هغه ته موږ مه بیایئ چې موږ تاسو سره استعمار خبرې ته راشو خو دا ده چې دې ته راتلی شو او دا زموږ پروګرام باید دې دپاره ولرو زموږ خبرو کې بنیادي خبرې څه دي ډېره غټه خبره زما په خیال نن د پاکستان افغان پالیسي ده دا افغان پالیسي ته دا ویل غلطه خبره ده چې دا جنگ په دې دی چې څوک اسلام سره دي څوک اسلام پښتنو افغانانو اسلام منلی دی او دا نن نه 1000 کاله مخکې محمود غزنوي چې کله راوچت شو کابل کې یو بادشاه و راجا جیپال هندو بادشاه و هغې سره جنګ وکړو کابل یې ونیو بیا ثوابۍ ته راغی دلته جنګ وکړو هغې نه پس دا زموږ خلکو اکثریت مسلمان شوی دی دا خبره ختمه ده تنازع خو نشته ده په دې باندې دا خبره نه ده اصل خبره دا ده چې دوی غواړي پاکستان افغان پالیسي دا ده چې دوی افغانستان خپله 5مه صوبه ګڼي
دوی افغانستان پروټیکټوریټ یعنی د خپل غلبې لاندې علاقه لکه چې څنګه انګریز د امیر حبیب الله خان او امیر عبدالرحمن نه پس جوړ کړی هغسې کول غواړي او دا خبره کیدونکې نه ده کیدی نه شي خدای کول غواړي نو دا نن هم چې افغانستان کې څه شوي دي د دې دپاره نه شي چې اسلام دپاره شوي دي د دې دپاره شوي دي چې دوی خلک استولی دي چې افغانستان باندې قبضه وکړي دا یقینا زما په خیال دا خبرې موږ مخامخ هم کړي جنرالانو ته هم کړي دي د دې ملک مشرانو ته هم څو واره کړي دي چې دا خودکشي کوئ تاسو دا کولی نه شئ خو دوی کوي دوی نه قرارېږي اوس هم نن چې موږ خبرې کوو دوی کوي تاسو وګورئ د دې ملک افغان پالیسي جوړیږي نو موږ کم یو پښتنو مشر دې کښېنولی د هغه نه پوښتنه کړې ده دلته پاکستان کې 50-60 میلیونه پښتانه دي 55 کروړه یوازې دلته پاکستان کې دي موږ کې چا سره خبره کړې ده او چې خبره کړې درواغ یې ویلې دي ویلې چې موږ مداخلت نه کوو اوس پته ولګېده چې مداخلت یې کولو تر دې چې هغه صادق خان سفیر دی د پاکستان د سټیټ سفیر و د دې نماینده د خصوصي نماینده خو چې خبره راغله چې افغانستان سره به څنګه تعلق ساتو نو دې دپاره یې موحد یوسف راوستو یو پنجابی هلک چې هغه د ټکي نه خبر نه دی افغانستان مګر هغه به کېناستو هغه یو دفتر جوړ کړو هغې دفتر کې انټیلیجنس وزارت داخله د پاکستان تجارت وزارت د ټول کېناستو او موحد یوسف بله ورځ کابل ته لاړو هغې ته تاسو به داسې کوئ داسې به نه کوئ دې نه مخکې جنرال فیض لاړو او طالبانو ته چې دا حکومت به جوړوئ دا به نه جوړوئ نو وروره که داسې دا څنګه تاسو افغانستان سره ورولي خبره کوئ نو بنیادي خبره دا ده چې دا افغان پالیسي چې ده دې 40 کاله موږ تباه کړي وو دا پالیسي بدله کوي دا پالیسي که تاسو کوئ لکه دلته چې هغه ووایي رفیع الله کاکړ چې وایي یعنی فیډرل ملکونو کې خارجه پالیسۍ کې د فیډریټینګ یونټس نه پوښتنه کیږي هندوستان د مودي چې وزیر اعظم شو د خپل اناګوریشن سرمنۍ رسم تحلیف ته حلف اوچتولو ته د سریلنکا مشر نه راغوښتی ځکه چې هغوی تاملان وژلي او هندوستان تاملان خفه کېدل نو هغوی سریلنکا صدر نه راغوښتو دلته دی یعنی پښتانه هلته هم وژني دې غاړې ته هم وژني او وایي چې تاسو هېڅ کار نشته دا خو مرکزي حکومت پالیسي ده هېڅ داسې مرکزي حکومت پالیسي څنګه ده دا پالیسي موږ څنګه منلی شو نو عرض دا دی چې د افغان پالیسي چې ده بنیادي خبره خصوصا دا چې دوی دلته نه حکومتونه استوي ګوره مجاهدینو حکومت یې واستولو هغه ناکامه شو دا دی اوس بل حکومت استولی دی او بیا ورپسې ورځي یعنی جنرال فیض هغلته کې تصویرونه رانغلو چا درته جنرال فیض نه پوښتنه وکړه چې ته چا استولی وې ته سیاسي سړی چا هغه کوټ مارشل نه کړو نو عرض دا دی چې دا منلو وړ خبره نه ده او دا موحد یوسف په مشرۍ کې وایسرای تاسو مقرر کړو افغانستان دپاره موحد یوسف دا رنجیت سنګ د بادشاهي د پاکستان چې تاسو به د لاهور یو سړی کابل دپاره وایسرای مقرروئ داسې نه شي کېدی نو ډېره بنیادي خبره دا ده بله خبره چې دغه دا ده چې زموږ د دې طرف د فاټا پخوانۍ علاقې چې دي دا ډېره بنیادي خبره ده دا موږ فریاد کولو شور کولو چې دا موږ کې مختلفې رایې وي ځینو دوستانو رایې دا وه چې دا ضم شي ځینو وایي چې ضم نه شي ځکه چې د خپل تاریخي حیثیت دی ځینو خلکو خیال دا و چې یاره موږ د انګریزانو کرښې ختمې کړو او یو لاس ته شو مګر دا ضم نه شو اعلان وشو خو دی ضم نه شو ضم نه شو بلکې دا شو چې موږ چې کوم د صوبې پښتونخوا صوبې خلک وو موږ یې په فاټا کې مرج کړو موږ په فاټا کې څنګه ایکشن ان ایډ اف سیول پاور یو قانون دی چې دا یو ډیر خراب قانون تور قانون دی مارشل لا ده دایمي مارشل لا ده دا اعلان کړه فوج گرفتاریم کولی شي فوج قیدیان هم ساتلی شي یو قانون کتاب کې نشته چې فوج داسې کولی شي خو ایکشن ان ایډ په فاټا کې و موږ وایو چې فاټا چې صوبې کې مرج شي نو دا قانون به ختم شي دی ولګېدو دا قانون یې ټولو صوبې باندې مسلط کړو سپریم کورټ کې دا دریم څلورم کال دی بشرا بیبي زه فرات الله بابر موږ درخواست کړی دی دا درخواست سماعت نه کیږي ځکه سپریم کورټ دی لاس کې دی سپریم کورټ دی چلی نو عرض دا دی چې دا د خبره چې دا زموږ د دې علاقو خبره دا ډېره اهمه خبره ده او زه ډېر په احترام سره دا خبره کوم چې لږ چې موږ کې دا تېرو څو کلونو کې 5 کلونو یا 10 کلونو کې چې کمی راغلی دی یو دا چې د افغانستان په خبره باندې موږ لکه کلکه خبره نه ده کړې موږ ټولو هغې کې زه نه دا یاده موږ ټولو او دویمه خبره چې دا د فاټا پښتنو سره ظلم کېدو نو هغسې موږ میدان ته نه یو راغلي څنګه راتلل پکار دي آینده کې پکار ده چې دواړو خبرو باندې موږ خپل موقف باندې نوی نظر واچو او په صحیح طریقې سره خپلو وروڼو سره ډیورانډ نه دواړې خاړې ته خپلو وروڼو سره او خویندو سره ودرېږو بله خبره زه دا کول غواړم
چې دې کې د مادي وسایلو خبرې نن تاسو واورېدې تاسو ولیدل چې موږ سره څومره وسایل دي هر شی خدای راکړي دي هېڅ کمی نشته خو دا ده چې دوی موږ ته خپله برخه نه راکوي په خپل وسایلو کنټرول نه راکوي اتلسم ترمیم کمیټۍ کې زه ومه د اتلسم ترمیم کمیټۍ کې ما لومړۍ ورځې وویل ما ورته وویل چې وفاقي نظام منئ خو آئین جوړو که نه منئ بیا موږ یوه مطالبه کوو نورې مطالبې ټولې پرېږدو تاسو هغه مطالبه کوو چې تاسو چې بنګال ته کړې وه هغه دا ده چې قومي اسمبلی کې برابره نمایندګي وي ټولو صوبو ته ټولو قومیتونو ته برابره نمایندګي بیا هغه فیډریشن نه کنفیډریشن ته تلل دي کنه که تاسو کنفیډریشن نه منئ بیا موږ مجبور یو چې کنفیډریشن وغواړو یو قدم درنه مخکې لاړو نو دا وسایل ولا اختیار چې دا هم ډېره بنیادي خبره چې جرګې کې شکر دې زه ډېر خوشحاله یم چې ډېر په ښې طریقې سره د جرګې چې کوم منتظمینو دوی په ډېر ښې طریقې سره دا ټول سټرکچر کړو او ډېر ښې خبرې وشوې په دې باندې بله خبره دا ده چې د آئیني ډانچې خبره خو مو وکړې او ملي وحدت خبره هم په لړه توګه وکړه زه دا کول غواړم چې دې کې د پاکستان پالیسیانو چې دي ګوره پرون وی چې سوویت یونین چې دا کفر دی او دلته راغلی دی او پاکستان باندې حمله کوي او دی جهاد وکړو او لکونه افغانان مړه شو اوس دی وایي چې نه روسیان ډېر ښه دي روس پسې جرګې بیایي وایي چې تاسو ګوادر ته راشئ روسیان یې راوستي څو ورځې مخکې روسي فوجیان چراټ ته نوشیرې ته چراټ کې موږ سره ګډ ایکسرسایز وکوي فوجي نو دلته پېښور کې یو ځوان هلک دی هغه یو شعر کې ویلي وو وی چې وخت سره بدلیږي تقاضې د وخت سره بدلیږي تقاضې د وخت نن دلته کې نوی اعلان شوی دی او مخکې امریکا د موږ خپله وه مخکې امریکا زموږ خپله وه اوس وایي چې روس مسلمان شوی دی نو عرض دا دی چې دا به دوی روزانه بدلی او دوی ډېر مشکل حالت کې دی موږ ته پته ده چې پاکستان داسې مشکل حالت کې دی چې دوی باندې د افغانستان هم بد وخت راشي دوی داسې حالت کې دی ګیر بدل کړی دی وایي چې د امریکې نه چین او روس خواته ځو دا داسې اسان کار نه دی خو زه په هغې خبرې نه کوم ځکه چې دا د جرګې موضوع نه ده خو دا عرض کوم چې په دې مشکل حالاتو کې دوی ولې افغانانو یا پښتنو سره دښمني کوي دا دښمني به ورته بده تمامه شي دا سمه خبره نه ده نو زما تجویز دا دی زه خبرې ډېر اوږدې نه کوم ما تجویز دا دی چې دې جرګې نه پکار دا دی چې موږ یو قومي پروګرام جوړ کړو قومي برنامه قومي پروګرام چې هغه یو دوه درې څلور پنځه شپږ دولس څومره چې کیدی شي چې موږ فکري اتحاد وکړو موږ خپل قوم په فکري طور باندې متحد کړو او هغې کې دا وایو چې دا د موږ بنیاد دی موږ سره چې څوک خبرې کوي په دې پروګرام په بنیاد به ورسره کوو پارټۍ به خپلې کوو خو قومي تحریک به یو وي او هغه دې پروګرام په بنیاد به چلیږي چې کم نن دې جرګې کې جوړ شي او دا جرګه یې منظور کړي هغه پروګرام چې دی او هغې باندې بیا هم راجمع کېږو بیا به هم راجمع کېږو که شپږ میاشتې وایي که کال وایي چې هغې کې بیا موږ ګورو چې په دې باندې څه پروګرس شوی دی او څه مشکل دی او که په سوله کېږي په سوله به کوو په خبرو به کوو که د ایجیټیشن ضرورت وي د احتجاج ضرورت وي هغه به هم کوو نو ما یقین دی چې موږ به په مخ روان یو او زه یو ځل بیا د پښتونخوا ملي پارټۍ ګرانو مشرانو دوستانو ته مبارکي وایم او دعا کوم چې الله دې موږ ته توفیق راکړي چې دې جرګې نه داسې فیصلې یوسو چې هغه زموږ د قام او ملت او خاورې په ګټه وي ډېره مننه کور مو ودان